السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته د سفر آداب هم راښودلي چې کله انسان په سفر ځي او سورلی ته وخیږي، ګاډي ته، اس ته، اوښ ته، یا اوسنی زمانه کې جهازونو ته، ټرین ته، ګاډي ته، د دې ختلو په ټیم کې به بسم الله وی، الحمدلله، او دا آیات به وی سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. دریزل الحمدلله او دریزل الله اکبر. کله چې دا ګاډی روانیږي، دا جاز روانیږي، بیا به دا دعا وي، د سفر دعا دا ډېره ښکلې دعا ده. د روانېدو په حالت کې دریزل الله اکبر، ترجمه دا ده الله اکبر، الله تعالی ډېر لوی دی، الله اکبر، الله تعالی ډېر لوی دی، الله اکبر، الله تعالی ډېر لوی ذات دی. سبحان الذي پاک دی هغه ذات د ټولو نقصاناتو د ټولو عیوبونه، سخر لنا چې تابع کړی دا زمونږ ته، هذا دا سورلی، وما كنا او نیو مونږه له دې سورلی لرا مقرنین طاقت لرونکي، مهارونکي، زمونږ دا طاقت نشته چې دا سورلی دی مونږ په خپل قوت باندې مهار کو او کنټرول کو، کنټرول د الله لاس کې. وإنا إلى ربنا یقینا مونږ خپل رب ته لمنقلبون خامخا ورګرځېدونکي یو. لکه څنګه چې دا یو سفر دی، دغه شان یو ځل الله ته به مونږ سفر کو ورځو. بیا دا دعا به نبی علیہ السلام ویله، ډېره ښکلې دعا ده او ترجمه هم ډېره ښایسته ده، مطلب یې ډېر ښکلی دی. اللهم اے الله انا نسألک یقینا من غواړو تانا فی سفرنا په سفر زمون کې، هذا چې دا سفر دی څه شی درنه غواړو، البر نیکی، والتقوا او پرهیزګاري، داسې کارونه درنه غواړو چې موږ په نیکو اعمالو کې استعمال شو، نه دا چې په ګناه کې استعمال شو په سفر کې. ومن العمل او د عملونو نه ما هغه څه درنه غواړو ترضا چې ته یې خوښوې. اللهم هون اے الله آسان کړي علینا په موږ باندې سفرنا، سفر زمونږ دا سفر موږ ته آسان کړي. وطوی عنا، وطوی معنا را لنډ کې موږ ته، بعده لرواله د دې. اللهم انت الصاحب اے الله ته ملګری، فی السفر په سفر کې معنا ته زمونږ ملګری، الله په تا مو ځان سپارلی. والخلیفة سرپرستی فی الاهل په کور کې، معنا دا کورم تا ته حواله کو، تا ته مسپارو، په تا متوکل کړم. اللهم انی اعوذ بک، اللهم اے الله انی یقینا زچیم اعوذ بک پناه غواړم پتا پورې، من وعثاء السفر د سختۍ د سفرنا، سفر کې د سختو حالاتونه پناه غواړم. وکآبت المنظر او د خوار حالتنا، د بد منظرنا، بد منظر دا اکسیډنټ وشي، داسې حالت د مخو ته راشي چې ته پې خفه کېږي. وسوء المنقلب، وسوء المنقلب او د بد بیرته راستنېدونه، فی المال په مال کې، والاهل او په بچیانو کې، یعنی د داسې حالت نه مو ساتي چې راشو او په کور کې او په مال کې د بد حالت سره مخ شو. څومره ښکلې دعا ده. نو دا دعا ویل دا د سفر دعا ده. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقو باندې برابر کړي. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد.